یو کتاب مې کوتو هغې کې یو واقعه لیکلې وه سلیمان علیه السلام ته الله وی لاړ شه د پلانکي دریاب غاړې له زما یو نیک بنده دی د هغه سره ملاقات وکړه سلیمان علیه السلام چې کله دی د دریاب غاړې رالل دریاب په غاړه څوک نشته هغه خپل خادم آصف ته وی د دریاب کې غوپه ووهه کیدای شي دې کې دننه څه اشاره موږ ته میلاو شي چې کله آصف غوپه وهله هغه دریاب کې یو غوبه یو مزار راښکاره شو سلیمان علیه السلام هغوی په هغې دروازه باندې وردننه شو 4 دروازې وې دننه ګوري یو نوجوان ولاړ دی د الله عبادت کې چې کله سلام وګرځاو سلیمان علیه السلام سره سلام کلام دعا وغیره وکړل تپوس دینه کې نوجوانه دې ته څنګه راغلی دا مقام د څنګه میلاو شوی دی هغه نوجوان متوي وی زما مور پلار وی مور مې سترګو باندې ړنده وه پلار مې په خپو باندې شل وی ما به د هغې ډېر زیات خدمت کاو نو پلار به مې راته دا دعا کوله چې بچیا الله دله ډېر عمر درکا الله دله ډېر زیات عمر درکوي پلار به مې دا دعا کوله حدیث کې راځي یو 3 کسان داسې دي د دوی دعا او خیره نه رد کېږي یو مظلوم د مظلوم دعا او خیره دا نه رد کېږي یو د والدینو دعا او خیره دا نه رد کېږي یو د مسافر دعا او خیره دا نه رد کېږي نو پلار به مې دا دعا کوله چې بچیا الله دله ډېر زیات عمر درکړي نو تاسو ته وایم د خپلو والدینو نه دعا واخلئ چې عمر کې الله برکت واچوي بختور دي هغه خلک چې د هغوی والدین ژوندي دي یا یو ژوندی دی څه به داسې چې د هغوی سره به دا نعمت اډوي نه اوس په لاسونه مروړي دغه نعمت به ته اخیستلی شوي انشاءالله د والدینو قدر وکړو که نه او مور به مې دا دعا کوله چې بچیا الله دله داسې مقام درکړه چې تا ته د شیطان لاس د شیطان وسوسه په هغې ځای کې نه دررسي مور به مې دا دعا کوله وخت تیریده پلار مې مفات شو د مور خدمت به مې کاو مور مې مفات شوله هېڅ را سره پاتې نه شو راووتم د دې دریاب غاړې نه رالمه وی دا قوبه را ووتله وی دې ته وردننه شوم اوبو کې دا دننه ګټه شوه وی دې کې یمه وی د ډوډۍ او د خوراک دې څه پروګرام دی هغه نوجوان ورته وایي وی یو مارغه راشي د ځان سره یو توخه راوړي زما مخې ته یې کېدي زه هغه وخورم د هغې سره زما لوږه ختمه شي د هغې سره زما تنده چې دی هغه څه شي هغه ختمه شي د هغې سره زما ستړې ختمه شي د هغې سره زما خوب دار څه سره چې دی دا پوره شي بیا د الله پاک په عبادت کې ودرېږي وي ما ته تپوس وکړو سلیمان علیه السلام وي چې ته د کومې زمانې وي ما ته یې وی چې زه د ابراهیم علیه السلام د زمانې ما هغې وخته پورې د هغې نوجوان په هغې قوبه کې 2400 سال چې دی هغه شوي ټول وایي سبحان الله نو دا د والدینو دعا وه دغې مقام او مرتبې ته د والدینو دعا دا چې دی هغه ورسه چې د خپل مور پلار څوک قدر احترام کړو خپلې خبرې له راځم خبره به دې پورې کوله